او نو خود چې زه په تا باندې مین یم او نو خود چې زه په تا باندې مین یم په خپل ځان پورې خندا باندې مین یم او دا کوي چې مینانو له ساختونه دا کوي چې مینانو له ساختونه د دې برکلي ملا باندې مین یم او د تمامو پښتنو نه قربانېږم د تمامو پښتنو نه قربانېږم په تمامه پښتونخوا باندې مین یم بالکل بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم مینوالو کتونکو زه یم انضمام خان او یو ځل بیا د خپل پاڼې نه یعنی د یو نوي مرکې سره د بخیر خلیل صاحب خواله راغلي و د سپید څنګ اوسیدونکی دی بالکل ډیر خلک لیک کوي د پښتو ادب یو ښه شاعر دی ناموړی شاعر دی نو څه تعارف محتاج نه دی تاسو د دې غزلې موریدي دي نو بالکل په خپله مرکه کې به د دې نه یو ښه غونته کلام اورو نو بالکل بخیر خلیل صاحب ستاسو ډیره مننه کوو او په پروګرام کې ورته السلام علیکم ډیره مننه انضمام چې تاسو زموږ تر خوا راغلي او په دغه لنډ تنګ وخت کې موږ لپاره وخت وویسته دا ستاسو د ادب سره مینه ده د ادب خدمات دي موږ هم تاسو ته د زړه د کومې نه السلام علیکم وایو وعلیکم السلام ډېر قدرمن او عزتمن شئ وعلیکم السلام ډیره مننه ستاسو هم په دې دومره سخت وخت کې په دې دومره لنډ تنګ وخت کې تاسو موږ له ټایم راکړو او زموږ مینوالو له هم ټایم ورکړو نو ډیره مننه کوو ستاسو هم بخیر خلیل صاحب ستاسو د تعارف محتاجه نه یې مینوال هم پېژني ستاسو ویډیوګانې کتلي دي مختلف پاڼو نه ستاسو غزلې اورېدلې دي همداغي د هغې په مینه تر دې ستاسو خواله رالو نو بالکل تاسو به مینوالو ته لږ په خپلې خوله د خپلې ژبې نه خپل تعارف وکئ نو ډېره به ښه د تعارف چې تر کومه حده تعلق دی نو هغه زما نوم خو ادبي نوم مې چې کوم دی بخیر خلیل دی د سپید څنګ کلي سره تعلق لرم د پېښور ضلع ده او په ادبي لحاظ سره د سهار پښتو ادبي ټولنې مرکزي صدر یم کومه چې د سپید څنګ ټولنه یو فعال ټولنه ده هغې کې میاشتنۍ غونډې مونږ هم کوو تنقیدي غونډې هم کوو د ادب دغه خدمت کوو زما د نور جون متعلق که کومه دا خبره زما سکالرشپ دغه چې کومه وظیفه زه ترسره کوم کومه رزق ګټم نو د پیشې په لحاظ معلم یم ټیچر یم په سکول کې او د خپله وسه د خپله هده مونږ د پښتو ادب د ژبې دپاره د خپلې ژبې دپاره د هلې ځلې کوو د شعر و شاعرۍ په اړه او د نثر په اړه هم لیکل کوو او انشاءالله چې دغه یو اراده ده دا به جاري وساري وي بالکل بخیر خلیل صاحب ستاسو غزلې خو ماشاءالله ډېرې دي ښه لیکم کړی دی خو مینوالو کتونکو سره به د زړه غزل د زړه لیک شاملوئ نو بالکل څه ښه داسې غزلې نو مینوالو سره بالکل شریک او بالکل به شریکو چې کوم زمونږ زیاتر زه غزل لیکم د غزل څو شعرونه دي چې تهمت پیغور او تور به د هر چا برداشت کوي تهمت پیغور او تور به د هر چا برداشت کوي په مینه کې به یاره دا او دا برداشت کوي خبر شه دا متل دی پړک د دواړه لاسه خیږي خبر شه دا متل دی پړک د دواړه لاسه خیږي زه تا برداشت کوم ته به ما برداشت کوي خبر شه دا متل دی پړک د دواړه لاسه خیږي زه تا برداشت کوم ته به ما برداشت کوي دا لار په جهنم کې دا جنت ته تیره شوي دا لار په جهنم کې د جنت ته تیره شوي تنګسي د عشق په لار کې به بلا برداشت کوي بهیر سره چې ګرځي نو دا یو خبره واوره بهیر سره چې ګرځي نو دا یو خبره واوره خبرې په هر حال کې به رښتیا برداشت کوي د بل غزلو څو شعرونه دي چې هغه څه داسې دي چې وي دي ستا ناخامه پکې هم صحیح وي دي ستا ناخامه پکې هم صحیح او مونږ بلا بلا خبرې هېرې کړې نن ټولې دنیا خبرې زده کړلې کله نه چې ما خبرې هېرې کړې داسې چالاکي مستي شوخي او ته ما نه دې والله خبرې هېرې کړې او سر نه لوپټه دې چې په ولو شوه تا سر نه لوپټه دې چې په ولو شوه تا جوړ د بابا خبرې هېرې کړې
نور دوه څو شعره درته یم چې لسته سړي په کار دی خو پاخه سړي په کار دی لسته سړي په کار دی خو پاخه سړي په کار دی د درنو مسلو حل له خدرانه سړي په کار دی په یو لاره باندې تګله په یو خوله سړي په کار دی او هر څه ټیک بشي په خپله پښتانه سړي په کار دی هر څه ټیک بشي په خپله پښتانه سړي په کار دی څو ترخو مې ژوندون تریخ که څو خواږه سړي په کار دی غلامۍ له هم زمونږ شان ښه د سړي په کار دی چې نن غیرت ته شا کړه په کالي سړي په کار دی خاورو لاندې شول بهیره ازاړه سړي په کار دی دغه نور هم دوه شعرونه دي چې بس خو د شتمنو بندګي ده جي بس خو د شتمنو بندګي ده جي او زمونږ دغه زندگی ده جي ویکه په نامه نو بې حسابه دي ویکه په نامه نو بې حسابه دي نوره د سړو ګنې کاتي ده جي او ویکه په نامه نو بې حسابه دي نوره د سړو ګنې کاتي ده جي بیا په چا پښتون مور بوره شوې ده بیا په چا پښتون مور بوره شوې ده بیا یې نن په قبر سلامي ده دي زه په هر چک پوسټ باندې رئیسار یم ما کې د دنیا دهشتګردي ده جي یو غربت مې ټولې خوبې ورکې کړې دغه مې بلا لویه خامي ده جي او ستا مینه که شرط د مالدارۍ لري ستا مینه که شرط د مالدارۍ لري او پاتې د بهیره سمدستي ده جي غزل مطلب ده چې ستا د مخ دیدار ټاکلی شوی دی ستا د مخ دیدار ټاکلی شوی دی او مونږ ته یو کار ټاکلی شوی دی خلک یار له اوس تا سره تشبیه ورکوي خلک یار له تا سره تشبیه ورکوي حسن د معیار ټاکلی شوی دی یو مې د ازله برخه داسې ده بل مې یاسې یار ټاکلی شوی دی او چرته کې چینی په وینو سرې شولې چرته مو چینار ټاکلی شوی دی یو چې پښتانه دغه مجرم دی مونږ دپاره دار ټاکلی شوی دی کار کوم مزدور ابن مزدور یم دغه مو روزګار ټاکلی شوی دی دا سړی په کار د مینې نه رسي دا سړی بیمار ټاکلی شوی دی دا سړی په کار د مینې نه رسي دا سړی بیمار ټاکلی شوی دی ټول بد دي خو بس دې ترهګرو ته یو پېښور ښار ټاکلی شوی دی ستا بهیر خو ستا په مینانو کې مخکې ځي سردار ټاکلی شوی دی بهیر خلیل صاحب ډېره مننه تاسو موږ سره دومره ښه غزل لغه کو نو دې دومره دغه سره مینوالو ته که ستاسو څه نور هم دغه وي نو بلکل یې شریکې کوي که څه غزل وي د غزل نه یو دوه شعره مخکې چې سبا اندازه یې څوک صحیح وکړي چا ته رسېدلی چې کوم درد نه دی هر سړي ته خپله کیسه مه کوه هر سړی بهیر غوندې همدرد نه دی د غزل مطلب ده چې دا اورو چې قبلیږي په سرتوره توافونه کوم ځکه دې حال کې ستا د کوره توافونه هیڅ طرز د نور مخې اشنا زړه کې پیدا نه شو ما ډېر کترینه وکړ په نستوره توافونه اثار د بدلیدو دي په کردار کې ښکاره نه شو بلا موده دې وکړل زما روره توافونه ستا مینه خپلول په جهنم پورې وتلي او کومه ستا دپاره د دې اوره توافونه نروان د ښې ورځې مو تر اوسه نصیب نه شو مونږ وکړل دې مړونه که په سپوره توافونه او شعر دی چې په ژوند باندې کېدلې دې سړي پسې ملنډې دا ننې چې کوي خلک د ګوره توافونه
غندنه مې د سوي رنګ په پرک د سپین مکړه غندنه مې د سوي رنګ په پرک د سپین مکړه قاعده ته چې هم سپین کوي د توره توافونه او مکته ده چې تاویږم بهیر ترېنه تاویږم یو کیب لري محبوبه ستا د کوره توافونه دغه د بل غزل د نوي څو شعره دي چې زما ډېر خواږه یاران دي څه کسان دي زما ډېر خواږه یاران دي څه کسان دي ما ساتلي خاماران دي څه کسان دي ځان ته حق بل ته باطل دی عقیده ده ځان ته حق بل ته باطل دی عقیده ده د جنت ټیکهداران دي څه کسان دي هم مې ګرځي په جرګه د مصلحت کې هم مې لاره کې خندان دي څه کسان دي څه کسانو نه په تخته باندې خوښ یم ځان نه هم را باندې ګران دي څه کسان دي او شعر دی چې ستا رشته د بل سره تړي لګیا دي زما مرګ پسې روان دي څه کسان دي په دې خاوره باندې ژوند کوي اوسیږي د دې خاورې دښمنان دي څه کسان دي او شعر دی چې په عمل شیطانان توبې وباسي په عمل شیطانان توبې وباسي او مسلمانان دي څه کسان دي زه بهیرې په هر ځای په نه رستا یم د اسلام محافظان دي څه کسان دي ډېر خوندور کلامونه او ډېره مزه وکړه یقینا د مینهوالو کتونکو به هم ډېر خوښ شوي وي نو په تلو کې تاسو مینهوالو کتونکو ته به څه داسې پیغام ورکوئ نو بلکل تاسو خپل پیغام نو بلکل بشیر خلیل صاحب تاسو په تلو کې مینهوالو ته یو مختصر غونته کلام و شریک کړئ او داسې پیغام مینهوالو ته ورکړئ نو بلکل مننه انضمام دغه نوي یو غزل څو شعر دي چې پردیشي چانه یار د چا په خولو چې پردیشي چانه یار د چا په خولو څوک به څوک کي بار د چا په خولو سړی وایي چې اقرار په عمر نه کړي سړی وایي چې اقرار په عمر نه کړي څومره خوږ لګي انکار د چا په خولو هر طرف باندې ماحول دی ساندې هر طرف باندې ماحول دی ساندې چرته نشته یک هزار د چا په خولو او هر یو لفظ وي په زهرو کې لړلې لکه ناس چې وي خامار د چا په خولو قرباني مې که د سر وي نو هم وي یم ولاړ ورته تیار د چا په خولو او بیا یې کله رغېدل د چا په لاس شي څوک چې پرېوځي بیمار د چا په خولو څو سپین روبي ورله ګوره ما بهیره بیا خفه دی رانه یار د چا په خولو انضمام ډېره مننه کوو ستاسو د ټیمو د وي پیج د ټیم چې کوم تاسو دغه د پښتو ادب دپاره هلې ځلې کوئ د پښتو مینې سره ستاسو دغه دا ثابت دی او دغه ستاسو ښکاره دغه ثبوت دی چې یاره تاسو د ژبې دپاره کوششونه کوئ الله مو دغه جذبه تانده لره او دغه مختصر ټکو سره دغه پیغام چې خپلو پښتنو وروڼو ته او خپل ولس ته او ټول ولس ته چې یو تر بله مینه لري او مینې خوري کړي مینې شریکې کړي د نفرتونو نه ډډه وکړي او دغه خصوصي پښتنو وروڼو ته پیغام چې د پښتو طرف ته د توجه ورکړي د پښتو ژبې ته خپل کلتور ته خپل رسم و رواج ته چې کوم روایات دي پښتون تهذیب دی هغې طرف ته توجه خپلو بچو باندې د پښتو زده کړي په کورونو کې اگر چې که هغه په پرایویټو سکولونو کالجونو کې سبق وایي خو په کور کې ورته د پښتو لیک لوست ښودل دا ډېر ضروري دی او دغه یو مطالبه او دغه خواهش هم لرم د وخت حاکمانو نه او چې کوم متعلقه کسان دي چې هغوی پښتو له په نصابي کتابونو کې او په نصاب کې وله ځای ورکړي د یو مضمون په توګه د پښتو د اول نه تر اخره پورې انټر پورې لازمي وګرځولی شي او دغه سلسله د په پرایویټ او پبلیک سکولونو کې هم لاګو شي چې پښتو یو مضمون پکې وي او په نورو سکولونو مدرسو کې وي ځکه چې کومه ژبه کې لوست نه کېږي هغه د دنیا نه ورکې شي او کومو خلکو نه چې خپله ژبه ورکې شي هغه قوم ورک شي نو په دغه تمه دغه هیله چې انشاءالله ټول پښتانه وروڼه او پښتون ولس به د پښتو ژبې ادب او خدمت ته ملاتړ ولاړي او دې سره به مینه لري او خپلو کې به د بېځایه تربونه او د دښمنو نه ځان او ډډه کوي او نفرتونه به لرې کوي او مینه به خپروي والسلام ډېره مننه ډېره مننه کوو بهیر خلیل صاحب دومره سخت وخت کې لنډ تنګ وخت
کې تاسو موږ له ټایم راکړو. یو جهان مننه د ښه پیغام او د ښه کلامونو سره به غواړو اجازه. تر بل پروګرامه به انشاءالله زه انضمام او ما سره کیمرامین احتشام له ورکړي اجازت. د لوی الله په امان.